کله الله چاله بچی نه ورکوي که نه نو دې سوچ دې خبرې ته وکړي چې زما د نه بچو نه کېدو کې به خیر وي او د دې نه دې څه خبر دی او رب العالمین ته پته دی چې مستقبل کې دغه بچي د ده د ذلت ذریعه ګرځي یا د ده د دیندارۍ د تباه کېدو ذریعه ګرځي یا د د آخرت ته خرابېدو ذریعه ګرځي او که موږ ته د دې پته وی دا بچي به موږ غوښتلی وي ډېر خلک داسې دي چې بچو دومره تنګ کړي چې هغه دا چغې ووي د دوی نه نه بچي ښه رب العالمین په هر کار کې حکمت دی چاله چې صرف لونه ورکوي په دې کې خیر دی چاله چې صرف زامن ورکوي په دې کې خیر دی چاله چې زامن او لونه دواړه ورکوي په دې کې خیر دی نو دا خبره یاده ساتئ او سوچ کوئ د خلکو په حالاتو کې په دې بعضو خلکو باندې امتحانونه راغلي دي که نه الله وله بچي ورکړي دي بد عمله د مور پلار او د مور پلار او صرف مور پلار نه د ټول قام قبیلې ژوند چې دی لنډ تنګ کړی ته داسې بچي غواړي د الله نه خو بعضو خلکو ته وګوره رب العالمین وله بچي ورکړي دي معذوره په کور کې ورته لوی بچی به پروت وي ثابت د ړقېدو نه یې هغه بیماري په هغه خرچې کول د ده سره غریبي مور غریبه ورته ناست دی سهار ماښام ته داسې بچی د الله نه غواړي نو دې هر څه کې سوچ کوئ او د مؤمن په هر کار کې خیر دی هغه حدیث به تاسو اورېدلی صحیح مسلم کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عجبا لامر المؤمن تعجب دی د مؤمن په خبره ولي وی د هغه په هره خبره کې خیر دی او وی دا صرف د مؤمن دپاره بل چا دپاره نه دی ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له که خوشحالي پرې راشي نو شکر د الله ادا کوي دا د ده دپاره غوره دي و ان اصابته ضراء او که څه مصیبت او غم درد تکلیف راشي صبر نو صبر وکړي فکان خیرا له دا د ده دپاره غوره دي معنی ده چې په سخته کې د مؤمن خیر دی په راحته کې د مؤمن خیر دی چې شکر ادا کوي اجر ورته میلاویږي دی چې صبر کوي نو اجر ورته میلاویږي زما ټولو غرونو خویندو ته مشرانو کشرانو ته دا نصیحت دی چې چا په نصیب کې بچي نشته صبر کوئ او په هر حال کې د الله شکر ادا کوئ موت ته د خپل خیر نه او د روان وخت نه یو خبر الله رب العزت د هغې نه ښه خبر دی څوک دا وایي چې زما د رزق به څه کېږي دا کچه سوچونه چې زما د رزق به څه کېږي رزق الله رب العزت تعالی درکوي که ته بوډا شوې د 80 کالو شوې د 70 کالو شو بچي دي نو الله دې په نصیب کې رزق لیکلی او ښه پراخه رزق وي او موږ ډېر د بچو پلاران لیدلي دي چې هغه په لارو کې سوالونه کوي بیماران دي غریبانان دي فقیران دي سره د بچو خبره ټول د الله په لاس کې تر الله سره رابطه مضبوطه ساته چې رب العالمین رزق درکو بچې نه چې په دې دنیا کې هېڅوک نه تا ته به ستا رزق میلاویږي او چې نه یې درکو چې د 100 زامني که نه او ښه پهلوانان یو روپۍ به مو نه دي اعتماد اولنی او اخرنی په خپل رب باندې ساته صحیح د موږ اسباب لټو دنیا کې خو زموږ په دې اسبابو داسې یقین نه دی چې هر څه د دې اسبابو کې دي بلکې زموږ خو ایمان دا دی چې د اسباب جوړونکی هم الله دی دوه کسان دي سهار وځي اسباب لټوي د رزق د ګټلو اسباب ګورو دواړو ولټول دواړه مزدورۍ له ووتو هسې د هغه خلکو خبره کوم ده چې په اسبابو یې سم ایمان راوړی ماښام چې راشي هغه یو پیسې ښه بلها ګټلي او بل د سره ګټلي نه دي اوس دېسې کې به ته څه ستا خو په اسبابو باندې ایمان دی ته اسباب هم ولټول بیا دې هم رزق رانه وړو دی بل ته خبره اصل کې دا ده چې رب العالمین چا د رزق ورکوي چا له بچي ورکوي چا له دنیا ورکوي چا له نه ورکوي په دې هر څه کې خیر دی او په خپل تقدیر باندې خوشحاله اوسه او راضي اوسه تقدیر ته نصیب ته کنځلي کول خیرې کول دا د بېدینو خلکو کار دی ځکه چې تقدیر الله لیکلی دی او چې ته تقدیر ته بدې ردې وې نو ته هغه تقدیر ته بدې ردې وې کوم چې رب العالمین ستا دپاره لیکلی دی او که زموږ په دې باندې ایمان مضبوط شو ورب الکعبه زموږ د ژوند به دومره په ارام شي دومره په ارام د سکون ژوند اوس لنډه ده چې الله زموږ په نصیب کې لیکلې وه الله زموږ په نصیب کې نه وه لیکلې خبره ختمه شو نو سوچونه فکرونه به دې څه شي اب ختم شي نه به پردو بلډینګانو ته ګوري نه به پردو ګاډو ته ګوري نه به بیا د چا جیبونو ته ګوري نه به د چا دیاړیانې حسابې نه به د چا تنخواګانې حسابې نه به د چا سپینو جامو ته ګوري نه به د چا تورو سپلو ته ګوري مطمئن د باچایانو ژوند به تېری که غریبي او که مالدارې ځکه چې هلته عقیدې مضبوطه ده چې څه زما رب لیکلي هغه به ما ته رارسي او چې څه زما په نصیب نه دي لیکلي هغه ما ته نه رارسي پوه شوئ که نه
نو دا منځ کې هسې نصیحت راغی د هغه چا دپاره چې بچي ول الله رب العزت نه دي ورکړي او امید هر وخت ساتئ د الله نه کله الله وغوښته الله به له بچي ورکړي او چې چا له صرف لوڼه ورکړي دي هغوی له پکار چې صبر کوي چا له صرف زامن ورکړي دي هغوی له پکار چې صبر کوي او په هر څه کې څه دي په هر څه کې خیر دی ها د یو ورور سوال کړی دی فایدهمند سوال دی